کله چې آخري ورځ د مرګ رسول الله شوه چې هغه د ګل ورځ وه د پیر ورځ وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک وایي رضی الله عنه چې رسول الله د سهار د مانځه نه وروسته صحابو په مانځه باندې ولاړو او د خپل د کور چې کومه پرده وه د دروازې هغې چوته کړله او صحابو ته چې وکتلې نو اوښ مسکی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله دا مخ مبارک داسې پړقېدو لکه د قرآن کریم پاڼه داسې یو ښایسته طریقه باندې د رسول الله دا مخ ښکارېدو نږدې دا وه انس رضی الله عنه وایي صحابه د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه کیدای شي په فتنه کې واقع شوی لمونځ ته یې نقصان رسېدی د ابوبکر اراده دا وکړه رضی الله عنه چې په شا باندې راشي او سب ته ورسیږي د هغه سوچ دا و کیدای شي رسول الله به را به شي مانځه نبی علیه السلام ورته په اشاره ویلې چې موږ سر ته ورسوئ دا اخرنی لیدل د رسول الله د صحابو عامو صحابه کرامو سره چې کله دغه اخرنی مونځ د رسول الله خپل انده چې دا ورځ لږه غونتې را شروع شوله او د ضحا د څاښت ټیم شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې د نبی علیه الصلاة والسلام حالات هغه د مرګ حالات د رسول الله شروع شو فاطمه رضی الله عنها یې راوغوښتله او هغې ته آخري لږ غونتې څه خبرې وکړې یو ځل هغې وخاندل او یو ځل یې وژړل وروسته ترې نه عایشې تپوس کړی او رضی الله عنها سیرې ته ویلي ویل ما ته دا ویلې چې دا زما اخرنی دې مرګ کې به زه مرمه په دې بیمارۍ کې به مرمه او بیرته مې وخاندل په دې باندې چې ما ته ویل اول به ته په ما پسې راځې هغې چې کله د رسول الله دا تکلیف ولیدو نو ویې ویلې وا کربا اباهو زما د پلار مصیبته زما په پلار باندې څومره لوی مصیبت دی څومره لوی سختی ده پې محمد رسول الله ورته ویلې لیس علی ابیک کرب بعد اليوم ستا د پلار غمونه هغه ختم شو ستا د پلار غمونه مصیبتونه په دې ورځ باندې سر ته رسېږي حسن او حسین یې راوغوښتل هغې ښکل کړل دواړه او خلکو ته د هغې په باره کې وصیت وکړو چې د دې ورسره ښه کوئ او دواړه یې ښکل کړل او خپلو بیبیانو ته واعظ وکړو نصیحت یې ورته وکړو چې کله د محمد رسول الله آخري حالات شروع کېدل یو شړۍ په سر باندې پرته وه چې کله به پې د هغې د وجې نه بوج راغی شړۍ به یې د سر نه لرې کړله او دا خبره به یې کوله لعنت الله علی اليهود والنصارى الله دې یهود او نصارا تباه کړي هغې د خپلو انبیاو د قبرونو نه مساجد جوړ کړي مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل کې خپل امت ته تحذیر و چې زما امته چرته داسې کار چرته ونه کوي زما د قبر نه چرته د عبادت ځای جوړ نه کړي عایشه رضی الله عنها فرمایي د الله یو لوی احسان و په ما باندې دا چې الله د الله نبی د هغه ساه چې ختلې وه زما په نمبر کې زما په کور کې زما د سینې او د غیږې په منځ کې رسول الله پروت و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راننوت د عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی راننوت د هغه سره مسواک ورسو رسول الله ورته وکتلې نو ما رسول الله ته ویلې چې لته ویخلم ویل چې او اشاره وکړه چې ویخله نو کله چې ما ته مسواک واخیستو ما چې وله ورکو نیشو والی سختو هغه مسواک ویل ما ویل چې له نرم یې کما نو ویل چې نرم یې کا په اشاره وایل نو رسول الله په ښایسته طریقه باندې مسواک ووه او دا د الله یو احسان و چې زما لاړې او د رسول الله لاړې الله په آخر کې جمع کړې د یو بل سره چې کله یې مسواک سر ته ورسولو آخري وخت کې عایشه فرمایي چې لاس مسواک نه فارغه شو مخې ته یو رکوه پرته وه یو بتکې پروت و په هغه کې اوبه وې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله ویله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات مقصد هم دا و چې یا الله په ما باندې د مرګ سختۍ دی عایشه وایي رضی الله عنها ما چې ورته غوږ ور نږدې کو آخري کلمات د نبی صلی الله علیه وسلم دا و چې مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني اللهم بالرفیق الاعلی او ځینې روایاتو کې صرف اللهم بالرفیق الاعلی دا اخرینی جمله وه چې د رسول الله لاس بیرته راښکته شو نو زه په دې پوه نه شوم چې د رسول الله ساه ختلې وه دا هغه اخري وخت و
چې کله دا خبر مدینه کې خور شو، انس ابن مالک وایي رضی الله عنه د ټولو نه ډیره د خفګان ورځ، ډیره د پریشانۍ ورځ هغه دا خبره وه چې کله په مدینه کې دا اواز خور شو چې محمد رسول الله د دنیا نه لاړ. انس ابن مالک وایي د داسې ورځ چې هغه د ټولو نه ښایسته ورځ وي ما چېرته نه وه لیدلې، داسې مزېداره ورځ ما چېرته نه وه لیدلې چې په کومه ورځ باندې محمد رسول الله مدینې ته راغلی و. او د ټولو نه ډیره د تیاري او ډیره د خفګان ورځ چې ما چېرته نه وه لیدلې د کومه ورځ باندې چې محمد رسول الله وفات شو. صحابو باندې د وفات د رسول الله ډیر زیات اثر وکړو، حتی کې عمر رضی الله عنه ډیر سختو په دې باب کې ویل لامل نه دی. خو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی صنح مقام ته تللی و، چې راغی او خبر شو چې محمد رسول الله وفات شوی دی، جومات ته راننوتو او سیده د عایشې رضی الله عنها کوټې ته ورننوتو او په رسول الله باندې حبري څادر پروت و او څادر یې چې ترې نه چوت کو ښکلی کو رسول الله او ویې ویلې چې الله په تا باندې دوه مرګونه نه راجمع کوي. هغه مرګ چې الله تا لپاره لیکلی و په هغې باندې ته مړې، هغه مرګ تا ته رسېدلی. او راغې جومات کې خطبه وویله او خطبې نه وروسته یې داسې ویلې من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک چې د محمد بندگان وي محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ، او څوک چې د الله بندگی کوي نو الله ژوندی دی، په هغه باندې چېرته مرګ نه راځي. او دا آیات یې ولستو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتلا. دا آیات یې چې کله اخر سرته ورسولو خلکو عبدالله ابن عباس وایي رضی الله عنه لکه دغه ساتې چې د چا خلکو مخکې نه ذهن دا نه و چې ګنې دا آیات هم د مخکې نه راغلی، خلکو د ابوبکر نه د آیات لوستلو چې څوک به یې په لارې روان لیدلو نو هغه د خولې نه به دا آیات رانه اورېدل کیدی شو چې وما محمد الا رسول. عمر چې کله د آیات واورېدو د ابوبکر نه یې واورېدلو وایي ما ته پته ولګېده چې حق خبر همدا ده، زما خپو کار پرېښودو حتی کې زه خپلو خپو نشم چتولی. د ټولو صحابو اجماع و په دې خبره باندې چې محمد رسول الله د دنیا نه تللی. آخر کې یو څو مختصر خبرې کوم هغه دا دي. یو محمد رسول الله چې د دنیا نه تو د هغه زما او ستا په باره کې چې کومه یېره وه هغه دا وه چې د دنیا سره مینه د امت په باره کې دا ډېره یېره وه د رسول الله. او ما او تا تقریبا د دنیا د مینې دومره راخیستي وو چې زما او ستا هغه کمې خبرې نه چې رسول الله یېرېدلو نو هغه خبره تقریبا په امت کې واقع شوې. حتی کې ډېر خلک د دنیا د وجې نه کافر کیږي، هم ډېر خلک د دنیا د وجې نه د مسلمانانو دشمنۍ ته هم تیاري، ډېر خلک د دې دنیا لعینې او ملعونې د وجې نه هر قسم ګناه ته تیاري. یو خو چې څوک ځان ته رښتیا قرآن او حدیث والا وایي د دنیا سره دومره مینه او محبت، دومره دنیا طرف ته مایله کېدل، دا د رسول الله چې کومه خطره وه هغه ما او تا کې تقریبا موجودېږي. دویمه اهمه خبره زمونږ عقیده دا ده چې محمد رسول الله وفات شوی او دا د قرآن کریم د ډېرو آیاتونو نه ثابته خبره، یوازې محمد رسول الله نه بلکې ټول انبیا علیهم السلام وفات شوي. قرآن کریم کې الله د یعقوب علیه السلام په باره کې فرمایي ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت. الله وایي تاسو وایي چې یعقوب علیه السلام باندې مرګ راغی. وروسته بیا د عزیر علیه السلام په باره کې داسې وایي فاماته الله مئة عام، سل کاله الله په هغه باندې مرګ راوستو، سل کاله وساتو، مړې دقه شان ساتلی په دنیا کې. او قرآن د هلکه ټکی هم استعمال کړی حتی اذا هلکه. او د محمد رسول الله په باره کې ویلي چې انک میت و انهم میتون، ای نبی په تا هم مرګ راځي او ستا پرې امتیانو پرې ټولو خلکو باندې به مرګ راځي. دا عقیده هغه عقیده ده چې دا د قرآن د نصوصو نه ثابت ده، د احادیثو متواترو نه ثابته ده، د اجماع د امت نه ثابته ده، د لغت د کتابونو نه ثابت ده.
خو اوس زمانه کې څه خلک پیدا شوي هغوی ځان ته داسې اهل سنه والجماعت وایي. او زه وایم صحیح ده، یو امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي او امام ټیک ده چې هغوی په اهل سنه والجماعت کې داخل وو. خو هغه خلک چې هغوی د قرآن او د حدیث او د اجماع د امت نه خلاف کوي، هغه خلک څرنګه د دې دعوه کوي چې موږ اهل سنه والجماعت یو. که محمد رسول الله ژوندی وی، رسول الله ولې به د صحابهو دا خفګانونه او پریشانۍ نه کولې؟ ولې به صحابهو د مرثیې او اشعار د مرثیې ولې ویلې؟ ولې به محمد رسول الله نه وروسته صحابهو دا تکلیفونه او غمونه برداشت کوي؟ هغه ابن قیم څه ناشنا غوندې خبرې کړي او ویلي دي د خلکو باندې داسې اعتراضونه کړي، دا ځان ته چې څوک وایي چې انبیا ژوندي مني، وایي ناشنا وایي. که رسول الله ژوندی وی یا هر نبی، لو كان حيا بالضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان ما كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذه سنة الرحمن أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان ويريه أمته من الآراء والخلف العظيم وصائر البهتان. که رسول الله ژوندی وی، د دنیا په ژوند ژوندی وی، د ځمکې د لاندې به بیولې او هغه د خپل امت ته بیا د شریعت او دین ولې نه بیانوي؟ په امت کې ډېر اختلافات راغلي، د دې اختلافاتو ختموالی بیا ولې نه کوي که ژوندی؟ او که ته وایې چې ژوندی دی خو خبرې نشي کولی. یو لوی ملا دی، د هغه کتاب دی جمال قاسمي او هغه محمد قاسم نانتوي، د هغه کتاب دی، د هغې 15مه صفحه کې لیکي، وایي زه د رسول الله مرګ په انفکاک الروح او په اخراج الروح باندې د سر یو سیکنډ منلو ته وایي نه تیار وایي. دا وایي زه نشم منلی. صرف دومره نه، که کوم د موت ټکی په رسول الله په باره کې راغلی، د هغې معنا داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ دی، معنا یې داسې ده چې مستور دی د خلکو د سترګو نه. رفع الحیات نه دی، ستر الحیات دی وایي. ژوند ترې نه دی چوت شوی، صرف هسې پرده پرې راغلی ده چې خلک یې نه پېژني چې مړ دی او که ژوندی دی. ابن قیم وایي ناشنا خبره کوي. ام کان حیا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر الاحفان وعن الحراك فما الحياة لا تقد اثبتتم اوزه ببيان. که تاسو رسول الله ته ژوندی ووایي خبرې نشي کولی او حرکت نشي کولی، دا کم یو ژوند دی په دنیا کې چې څوک خبرې نشي کولی؟ چا خبره؟ هل جاءكم مثر بأن صحابة سألوه فتيا وهو في الأكفان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان. والله ما عرفوا الرسول. ابن قیم وایي داسې یو حدیث یو اثر وکړی وایي چې د صحابو په منځ کې اختلاف راغلی او صحابو د رسول الله نه تپوس کړی او رسول الله ولې جواب ورکړی. یو حدیث خو کې وایي چې کله عمر ویل چې نه دی مړ، نو کان عاجزه، رسول الله عاجزه و د دې نه چې دننه کوټې نه ورته غږ کړی وی چې زه مړ یم او که زه ژوندی وم. بیا ابن قیم وایي زما دې وایي په الله قسمي چې دا خلک رسول الله نه پېژني، زما دې وایي په الله قسمي دی نفس او انسان هم نه پېژني، دی د الله او د رسول په منځ کې فرق نشي کولی چې الله څوک دی او رسول الله څوک دی. هغه همیشه لپاره ژوندی ذات چې دی هغه یو ذات دی. وتوکل علی الحی الذي لا یموت. هغه مرګ چې پې نه راځي هغه صرف یو الله دی، نور په هر چا باندې به مرګ راځي. بیا وایي ولقد ابان الله ان رسوله میت کما قد قال فی القرآن. قرآن کې الله رسول ویلي دي چې په محمد رسول الله باندې مرګ راتلونکی. دا زمونږ عقیده ده او دا د ټول امت اجماعي عقیده ده. خو ځینې خلک داسې دي چې هغوی پخوا به داسې وه چې خلکو به تقلید د امامانو کو، دا لا بیا هم څه ګزارې والا خیر القرون ته نږدې خلک دا وروسته چې کوم خلک دی او بیا دې مسلې له دومره زور ورکړی چې دا یې د اهل سنت والجماعت شعار اوس ګرځولی چې څوک دا مدرسو کې ځای هغه چاله نه ورکوي چې د چا دا عقیده، بلکې په خپلو عقایدو کې دا خبرې لیکلې چې زمونږ عقیده ده او بیا پکې دا لیکي چې دا د ټولو مسلمانانو اجماع ده. وایي په دې خبره زمونږ عقیده دا ده چې په محمد رسول الله باندې چې کوم مرګ و هغه پې الله راوستی دی. الله دې موږ له په
په هغه طریقه باندې چې محمد رسول الله د دنیا نه په کومه طریقه باندې تللی هغه طریقه د عمل کولو توفیق راکړي او څنګه چې محمد رسول الله په دنیا کې د الله د احکامو ډېر خیال ساتلی و او د الله د دین ډېر خیال ساتلی و الله دې موږ له هغه شان توفیق راکړي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم په دې دنیا کې د توحید او د سنت تر مرګ پورې تردید کړی وو د شرک او د بدعت دا زکاو ډېر په حق پرستو عالمانو قدردانا دا زکاو ډېر په حق پرستو عالمانو قدردانا مرګي فنا کړو ښکلی وارث د محمد نبي سلطانا دنیا نه لړو لوی مفسر عبدالسلام شیخ القرآن دنیا نه لړو لوی مفسر عبدالسلام شیخ القرآن جدا شورنا دسترګو اوخ کې تو یا ور پسې ژاړم یادېږي مې ډېر د زړګي صبر د الله په در کې غواړم رښتیا خبره په احمد شاه سالرزي ګرانو له خپل ځانه رښتیا خبره په احمد شاه سالرزي ګرانو له خپل ځانه مرګي فنا کړو ښکلی وارث د محمد نبي سلطانا دنیا نه لړو لوی مفسر عبدالسلام شیخ القرآن دنیا نه لړو لوی مفسر عبدالسلام شیخ القرآن دوکا پر نشي فانی دنیا د پاتې کېږي له هر چانا غفلت مکوه هر وخت یارو سمرګي ته مسلمانا بس هیر چې نکړي د توحید یار عبدالجلیل دغه فرمانا بس هیر چې نکړي د توحید یار عبدالجلیل دغه فرمانا مرګي فنا کړو ښکلی وارث د محمد نبي سلطانا دنیا نه لړو لوی مفسر عبدالسلام شیخ القرآن مرګي فنا کړو ښکلی وارث د محمد نبي سلطانا دنیا نه لړو لوی مفسر عبدالسلام شیخ القرآن دنیا نه لړو لوی مفسر عبدالسلام شیخ القرآن